همداسې لاندې هم ضرور دی یو بکس، البته دلته نه، دې دواړو نه لاندې په دغه ځای کې دلته به ور واچوو. سلامونه دوستانو، راځو خپل دریم درس ته یا دریمې ویډیو ته چې نن موږ او تاسې په فارم باندې کار کوو، ځکه په اکسس ډیټابیس کې ټیبل چې دی هغه د سټور دپاره دی چې ډیټا سټوریج کړي، او کله چې موږ ډیټا انټري کوو هغه د فارم له طریقې انټري کوو. نو دلته موږ او تاسې یو ټیبل جوړ کړ، اډمین په نامه، ټیبل نه خلاص شو. اوس راځو یو دانه فارم جوړو تر څو دا ډیټا پکې انټري کړو. فارم په مختلفو شکلونو جوړیږي. موږ راځو د ډیزاینینګ ویو نه فارم خلاصو، د خپل د فارم هغه اندازه ټاکو چې هر څومره زموږ مطلب هغه خپل د سکرین مطابق یا څومره چې زموږ صورتي فیلډونه پکې ځایږي. په لومړي سر کې مثلا دلته راځو یو عنوان دې فارم ته ورکوو چې ویلکم ټو HR ډیټابیس ډیټابیس هم ولیکلو. فرض مثال دا کولی شو د دې مثلا فونټ سایز او بیکګراوند کلر او دا له دې ځای نه هم بدل کړو. مثلا دلته دا فونټ ورکوو 18 نو پراپرټیز نه البته، او همدارنګه خپله مینو نه هم بدلولی شو. مینو نه به لږ اسانه راشي او ډېر جنجال به نه لري. نو فرض مثال دلته مینو ته راځو، دلته فارمټ په نوم مینو د مثلا خط په مرکز کې کړو. فرض مثال د خط رنګ هم داسې شین وټاکلو، بولډ هم کړو، په دغه شکل دا جوړو. دلته ګورئ دا بارډر لري، دا بارډر هم له دې ځای نه دلته ټرانسپارنټ کړو چې ختم شي. نو اوس یې که پرنټ پرې کول ګورو بارډر به نه لري. همدارنګه دې په خاطر چې دا د انټري بخش له دې څخه فرض مثال جدا کړو، ډیزاینینګ ویو ته راځو، دلته یو دانه لاین رسمو. دا لاین داسې سیده کش کړو، فرض مثال دومره لاین، دا کولی شو نور هم اوږد کړو، مثلا دومره کولی شو. دې لاین هم بیا هم هماسې فارمټ نه هم کولی شو، هغې ځای نه هم کولی شو مثلا د لاین سټایل فرض مثال دومره لږ ډبل یې جوړو. رنګ یې فرض مثال تور دی، دا به خړ کړو تر څو ډیټا معلومه شي. دې نه لاندې یو دانه بل فرض مثال هغه ته راځو، څه ورته وایي ډیزاینینګ ویو ته، دلته اډ اګزسټینګ، او اول به دا ثبت کړو. دې ته به یو سیو ووایو چې دا فارم مطلب سیف شي. کنټرول اس کلیک کوو، دلته نوم ورکوو د فارم اډمین، ټیبل هم اډمین په نامه شو او فارم هم د اډمین په نامه شو. دا غواړو دلته اډ اګزسټینګ فیلډونه دې کې اضافه کړو. له کوم ځای نه راغلو؟ له اډمین ټیبل نه. البته دلته اډ اګزسټینګ فیلډ یې لیکلی له دې ځای نه. دا اټو نمبر هم مثلا راواخیستو، دا هم فرض مثال په دغه ځای کې هم کېښوسو، او د دې رنګ مثلا دا او دا انتخابو. فرض مثال رنګ بولډ یې کوو او رنګ یې مثلا تور ټاکو، په دې شکل تور رنګ. دا کولی شو مثلا لږ یې پراخه کړو، کولی شو دلته یې سنټر کې کړو، فونټ مثلا 12. نو دا زموږ او تاسې اټو نمبر شو، کولی شو دې خوا یې هم لږ کش کړو فیلډ ته، او کنه یې بیا دغه ځای نه نیسو، بیا دې خوا ته کوو. دې نه لاندې موږ او تاسې فرض مثال دا خپل انټري برخه چې ده، لکه مخکې مو چې تشریح کړو، دا انټروډکشن او ایجوکیشن بیکګراوند او اوکوپیشن او ورک ایکسپیرینس او ریسپانسیبلیټیز په بېلابېلو برخو باندې ویشو. نو اوله کې دغه انټروډکشن برخه ور اچوو. مثلا بیا راځو دلته په ډیزاینینګ ویو نه یا ډیزاینینګ نه یو لیبل راخلو،
او په دغه ځای کې فرض مثال ورته لیکو چې introduction یعنی introduction دا ای اضافه ده. نو دا فیلډ هم دلته اضافه کړلو. دا فیلډ بیا تیر په څیر بولډ هم کړو، رنګ هم ورته تور کړو، سنټر کې هم کړو او فارمټ ته یې راغلو. دلته مثلا هغه ترې لرې کړو بیکګراونډ. اوس راځو بیا همدې ډیزاینینګ برخې ته. دلته فرض مثال یو چوکاټ راخلو او په دغه شکل مثلا دې کې تر څو دا خپل فیلډونه ځای په ځای کړو، دې شکل یو چوکاټ هم راوستو. دا که موږ تاسې فرنټ برې کې وګورو بیا دلته منظمه ښکاري. نو اټ نمبر راغی، انټروډکشن راغی، په دې چوکاټ کې خپل فیلډونه اضافه کړو. نو بیرته ډیزاینینګ ویو ته ځو. نو دلته چې موږ تاسې راخلو فرض مثال نوم راخلو، د پلار نوم راخلو، د نیکه نوم راخلو، تاریخ د تولد راخلو، جنډر راخلو او د جنډر نه اخوا تذکرې نمبر ده، مثلا کانټري ده، د کوم هیواد دی، پراوینس ولایت ده، ډسټرکټ ولسوالي ده او مثلا د وینو ګروپ ده، بلوډ ګروپ. فرض مثال دغه شیان موږ او تاسې انټروډکشن کې اچو. دا ټول هم دلته راجي کړو او دلته هم راوړو کېنښاسه او په دغه شکل سره او دا هم لږ ځله پراخه کړه پاسه په کتو باندې تر څو انټري پکې وشي. همدارنګه دا انټري چې کوو بیا راځو دلته مثلا د دوی رنګ مثلا تور وي، منځ کې باید انټري وشي. همدارنګه دا لیبل چې ده دا باید بولډ وي او انټري منځ کې نه هم د څنډې نه باید وي او خط یې باید تور وي. نو په دغه شکل باندې زموږ د انټروډکشن برخه فرض مثال تکمیل شوه. اوس راځو دې خواته. اوس راځو دلته مثلا یو بل لیبل لیکو یا همدغه کاپي کو. دا لیبل راخلو، کاپي پیسټ مې ورته وویلې، مثلا په دغه ځای کې دا لیبل لګو او دې ته هغه ورکوو، مثلا د دې برخې نوم ورکوو ایجوکیشن بیکګراونډ، ایجوکیشن بیکګراونډ. ایجوکیشن بیکګراونډ کې موږ او تاسې کوم فیلډونه لرو؟ مثلا ایجوکیشن ګریډ لرو، دې ځای نه راخلو ایجوکیشن ګریډ ده، ایجوکیشن کنټري ده، یونیورسټي ده، فاکولټي ده، ډپارټمنټ ده او سټارټ ډیټ ده او اینډ ډیټ ده. نه دا فیلډونه راخلو، دا هم دلته اچو او په دغه شکل سره دلته راوړو، ځای په ځای کوو. دا فیلډونه هم ډیزاینونه تاسو پورې اړه لري چې څونه ښکلی جوړوی شئ جوړ یې کړئ. دا فیلډونه هم مثلا په دغه ځای کې مې اضافه کړل. دا هم د تیر په څیر کولی شو دې ځای نه هم رنګونه بدل کړو. البته وبښئ دغلته په هوم مینو کې ده او په ډیزاینینګ ویو کې ده. مثلا پراپرټیز دې ځای نه هم رنګونه بدلوی شو. د بیکګراونډ رنګ یې مثلا سایز اندازه یې خو دغه ځای نه لنډ تمامېږي. دا هم سنټر ته کړو، رنګ هم مثلا تور کړو ورته او دغه فیلډونه هم تنه انتخاب کړو. دا نومونه دا مثلا بولډ کړو او رنګ هم ورته تور کړو. دریمه برخه چې ده غواړو چې دلته یو دانه پیکچر اډ کړو. بیا اډ اګزسټینګ هغه ته راغلو، دلته دا پیکچر راغلو، په دې ځای کې اچو. کولی شو دغه د پیکچر هغه ته لیبل ته هېڅ ضرورت نشته، دا ډیلیټ انتخاب کړو، ډیلیټ بټن کلیک کوو. دا پیکچر باید زموږ او تاسې سایز چې ده هغه باید د عکس مطابق وي. مثلا 3 سانتي په 4 سانتي کې وي، یعنې 4 سانتي جګوالی او 3 سانتي عرض وي. نو کولی شو دا منظم له دې پراپرټیز نه
او منظم دلته سایزونه وټاکو. دا په انچ باندې ده. مثلا وایډټ فرض مثال 1 انچ ورکو او پراخوالی چې ده هغه 1.5 انچ ورکو. نو مثلا دومره راغی. یا دا وایډټ چې ده 1.2 انچ فکر کوم راځي. خو چې هر څومره د عکس سایز یې په همغه اندازه باندې دا څنګه کړو جوړوو. ښه نو دا هم دلته ور واچوو. بله موضوع چې ده بل دلته راځو په دغه ځای کې دغه عکس چې ده ډیټا چې د عکس ته راځي ایونټ ادر او آل او فارمټ کې. فارمټ کې باید دا ډیټا ښه دوستانو باید دلته راشي سپیسیفیک افیکټ ورته ورکو چې خو دا په ځای په ځای شي. بک سټایل مثلا ترانسپرنټ بک کلر. ښه دوستانو اوس راځو په دې کار کوو چې پکچر څنګه تنظیم کوو. ځکه کله چې پکچر اډ کوو که چېرته کوم مشکل درلودلو هغې نه بعد به بیا د سټایل ته مراجعه وکړو. هغې ځای نه به پراپرټیز ته هماغه کوم شکل ډیټا چې زموږ په کار ده هغه به پکې اډ کړو. ښه اوس راځو دې نه هم فرض مثال یو دانه غته او دا څه ورته وایي د ډیزاین په خاطر یو دانه په دغه شکل یو چوکاټ ترې تاوو چې یو منظمه بارډر واخلي. ځکه که چیرې موږ او تاسې بیا پرنټ پرې کې وګورو نو دا هره برخه موږ ته جدا جدا منظمه ښکاري. ګورې دا بله برخه شوه دا بله برخه شوه او دا د عکس برخه شوله. ښه بیرته بیا راځو ډیزاینینګ ویو ته. راځو دلته اډ اګزسټینګ فیلډ ته. بله برخه چې زموږ ده هغه د اوکوپیشن برخه ده د وظیفې برخه ده. همدغه لیبل بیا کاپي کوو او فرض مثال دلته لاندې پیسټ کوو او مثلا دغلته ورته لیکو چې ډیوټي سټیشن یا اوکوپیشن ورکړو اوکوپیشن. ښه دې نه نو دا فرض مثال لږ بر راجع کړو. ښه لیبل تکمیل شو. اوس راځو دې ته فیلډونه اچوو. مثلا کوم فیلډونه زموږ پاتې دي آی ډي نمبر وشو پکچر وشو. آی ډي نمبر هم لکه چې دلته انټروډکشن کې نه ده ورکړی دا به دلته انتخاب کړو. له نیم نه مخکې اول به یو فیلډ بل اضافه کړو چې هغې ته چې کله موږ انټري کوو چې مشخص یو پیج نمبر ورته جوړ کړلی شو. نو دا راوړو دلته ځای په ځای کوو په دغه شکل باندې. دلته مثلا دا نمبر هم دا فیلډ هم بولډ کړو سنټر کې هم کړو او دا فیلډ هم راوړو فرض مثال دلته بولډ هم کړو او په دې شکل سره. دا برخه تکمیله شوه. اوس راځو اوکوپیشن برخې ته. نو آی ډي پکچر هم وشو اټو نمبر هم وشو آی ډي نمبر نیم اف نیم دا موضوعات تر دې سره وشو. ایجوکیشن هم وشو سټارټ ډیټ ان آی ډي هم وشو کنټري پروینس ډسټرکټ ډیپارټمنټ. ښه دا ډیپارټمنټ ایجوکیشن سټارټ ډیټ ښه دلته بله موضوع چې اډ کوو هغه ده د اوکوپیشن برخه ده. په دې برخه کې موږ او تاسې پوزیشن راولو او ډیپارټمنټ رااخلو. سټارټ د کنټراکټ سټارټ ډیټ ده اینډ ډیټ ده او بله برخه چې ده هغه ډیوټي سټیشن ده چې کوم ځای کې د دې شخص مکلفیت ده کوم ولایت کې یا کومه ولسوالۍ کې. نو دا څلور فیلډونه به دلته واچو. ډیوټي سټیشن هم رااخلو 1
وبښئ د پوزیشن او ډپارټمنټ سټارټ ډیټ اینډ ډیټ او ډیوټي سټیشن دا فیلډونه مې راواخیسته دا هم دلته اډ کړه او په دغه شکل سره دا هم دلته پراخه کړه په مواتیر په څیر باندې مثلا سنټر کې کړه رنګ هم ورته تور کړه او دا مو هم انتخاب کړه دې رنګ مو هم تور کړه او بولډ هم کړه دغه ټکس باکس چې دا کاپي کوو لاندې راولو نو لاندې مو ورته ټکس باکس نه بخښنه غواړم هغه چوکاټ د ډیزاین په خاطر چې دا برخه مشخصه کړي نو دا مو برخه هم خلاص شوه د اوکوپیشن برخه بله موضوع چې ده هغه فرض مثال اډ اګزیسټنګ برخې ته راځو ډیزاینینګ ویو اډ اګزیسټنګ برخه مونږ او تاسو سیلري لرو دا سیلري رااخلو مثلا دلته یې اچو دا لږ رانږدې کوو په دغه شکل سره او دلته دا سیلري ورږدو د سیلري فیلډ چې ده مثلا دا مو بولډ کړو او سنټرکینګ کړو رنګ یې مثلا سور ورکړو ځکه چې د معاش مثلا او ښه هر څومره خانه یې چې غټولی شو وړوکی کولی شو مشکل نه لري ښه بل سیلري برخه هم خلاصه شوه او د انځور یا د تصویر برخه هم خلاصه شوه د انټري دپاره نو په دغه شکل باندې همداسې مخې ته ځو دې نه لاندې د کانټاکټ انفارمیشن برخه ده هغه هم فرض مثال غواړو چې د دې شخص هغه شماره او کانټاکټ انفارمیشن یې ور واچوو دلته ټلیفون ده دلته ایمیل ده دا دواړه رااخلو په دغه شکل سره فرض مثال ټلیفون یې دلته ورکړو او ایمیل ادرس یې چې ده هغه هم پراخه کوو او په دغه ځای کې ځای په ځای کوو ښه په دغه شکل سره هم فرض مثال دا ایمیل هم سنټر کې کړو د ایمیل رنګ مثلا داسې شین ورکړو او بولډ ورکړو او ټلیفون شمیره چې ده هغه هم مثلا شنه ورکړو او د دې رنګ هم شین ورکړو او دا ټلیفون شمیره هم مثلا شنه ورکړو ښه دوستانو له دې نه لاندې د ایمیل برخه هم خلاصه شوله او البته دې سره ادرس هم ضرور ده نو ادرس کوم ځای کې ده دلته فیلډ کې باید وګورو پیدا یې کړو ادرس اټاچ فایل ده پریزنټ ډیوټي سټیشن ورک ایکسپیرینس پریزنټ ادرس دا ادرس هم رااخلو دا هم په دې کانټاکټ نمبر سره اچو تقریبا دې ته ورته ده او دا فرض مثال داسې راکش کړو کولی شو چې نور هم پراخه کړو نظر په ضرورت باندې او مثلا دغونه ځای کې ادرس لیکل کېږي بولډ لیکو او رنګ یې تورو او د دې رنګ هم تورو او بس خلاص نور تغییر پکې نه راوړو ښه دوستانو دا هم تکمیل شو بله موضوع چې له دې برخو نه لاندې ده هغه ورک ایکسپیرینس ده مثلا دغه ټیبل کاپي کوو دلته یې ور اچوو هغه وبښئ لیبل دلته لیکو ورک ایکسپیرینسز ورک ایکسپیرینس مثلا په دغه شکل یې دلته ږدو کولی شو دې نه یو چوکاټ هم چاپېره کړو دا خط سر ته راولو او دلته د ورک ایکسپیرینس خپل هغه رااخلو ډیوټیز ورک ایکسپیرینس دا مو دلته راوسته دې لیبل ته به ضرورت نه وي همدا خپله هغه ورک ایکسپیرینس لري نو دا دلته بره ږدو او دغه بل فیلډ چې ده دا راولو لاندې ورته په
دغه شکل او دا ورک اکسپیرینس تر اخره پورې وراچو تر څو دا ټول څنګه شي ځای شي. دې رنګ توروو بولډ کوئ او دا مثلا رنګ یې تور کوو همدومره بس ده. هلته بیا خپله سکرول بار ورکوئ بیا موږ او تاسې راپور کې مکمل ښکاري که یو خط یو که لس خطۍ دلته ځایږي په دغه ځای کې. له دې نه لاندې بیا بله موضوع چې ده هغه ډیوټي سټیشن ده مثلا ریسپانسیبلیټیز دي. ډیوټي سټیشن نه ډیوټیز اینډ ریسپانسیبلیټیز لایحې وظایف دي د دې شخص دا کوم کارمند چې ده هغه هم دلته ور واچول په دغه شکل لکه د ورک اکسپیرینس غوندې دا هم پراخه کړو مثلا دومره ځای ورته ورکړو بس کفایت کړي دا هم بولډ کړو بس انټرکینګ کړو او دا ورته نه رنګ ورته ورکړو. نو تقریبا دا انټریانې خلاصې شوې. اوس راځو دا فارم لږ نور هم پراخه کړو ځکه چې فارم ځای وړوکی شو. په دې ځای کې موږ او تاسې سکین فایلونه اټچ وراچو لکه اټچ سی وي دلته وراچو او د اټچ سی وي نه بغیر مثلا دا یې اټچ سی وي. بل فایل چې اچو هغه ساین کنټراکټ ده یو قرارداد چې امضا کیږي هغه مثلا دلته وراچو ساین کنټراکټ. ښه سکین فایلونه دي دا ټول البته ښه دلته مثلا کنټراکټ سی وي ساین کنټراکټ هم دلته په نظر کې ونیو. دریم چې ده هغه سکین تذکیره ده. تذکیره فرض مثال هغه هم دلته واچوله. صحیح شو. ښه دا هم دغه رنګ هم مثلا ورته بولډ کړو او شین هم کړو هغه تور هم کړو تور او بولډ او همداسې سکین فایل هم تور او بولډ هم کړو. نو دې ځای کې سکین فایلونه ورته اچوم فکر کوم نور یو دانه هغه پاتې ده دا لیف پاتې ده. په دغه ځای کې ورته یو فیلډ جوړ کړی ده او یو کومنټ پاتې ده. دا دواړه به هم ځای په ځای کړو. دا فیلډ راخلو مثلا دلته یې ور دلته ورسره دا لیبل دی تغییر ورکړو ورته لیکو چې یوزز لیف څونه ورځې چې استفاده کړې هغه ورځې دلته لیکو او نور کوم خاص تغییر نه راولو. دا سنټر کې کو بولډ او په دې شکل دا هم بولډ. ښه دې سره بل یو دانه کومنټ په نامه کې احیانا دغه شخص کوم مشکل ولري او یا فرض مثال په اړه کوم مسله رامنځته شوي مثلا یا مکافات یا مجازات نو هغه بیا د کومنټ کې ورته رسوو چې دا سړي مثلا دغه مکافات دي دا مجازات دي په دغه شکل سره. نو کومنټ هم دلته ځای په ځای کوو وراچوي بس همدغونه ځای ورته بس ده بیا به په راپور کې خپله راشي. ښه دوستانو تقریبا فارم تکمیل ده. نو په دغه شکل یې موږ او تاسو چې ویو نو موږ ته دا فورمات ووله راښیي. البته دغه ځای کې یو دانه هغه ته ضرورت ده باکس ته ځکه چې برخه له بل نه جدا کړي. نو دلته باکس ور واچوم په دغه شکل سره
همداسې لاندې هم ضرور دی یو بکس، البته دلته نه، دې دواړو نه لاندې په دغه ځای کې دلته به ور واچوو، دغه برخې به جدا کړو. ښه، بله موضوع چې ده هغه په فارم کې یا د ویو دپاره چې ضرور ده هغه بټنې دي، تر څو موږ وکولی شو د فارم کله چې انټري کوو د هغې دپاره مثلا راتلونکې بټنې او سیو بټنه، د ریکارډ ډیلیټ بټنه او کمانډ بټنې بعض شیان دي هغه جوړېږي، هغه به ورته جوړې کړو.